نو دغسې شاعري د هغه کوله داسې عجیبه سړی و چې پېښور ته لاړو نو هلته یو شاعر و هغه سره میلاو شو ورته ویل استاد څنګه راغلی وې یاره دلته راغلی یم چې حمزه بابا سره ملاقات کوو وی ولې وی هغه ویلي چې حمزه د غزل پلار وی زه ګورم چې حمزه د غزل پلار مور یې څوک ده هلته مور دی پیغمبر تمدین سره میلاو شو ورته یې ویل زه چې وشو وی چې ورغلو کوڅې ته اواز مو وکړ چې بابا څنګه شته که نه ای بابا خو په دې ډېرې ټایم کې داخل دی وی اوس ته چلو کوو وی ما ورته نه شو اوس تپوس لول شو تپوس پرد شو او دغه خبره پرېږده دا بیا دې باندې هغه یو شعر لیکلی و چې پلار خو د غزل نه وي که پلار یې جوړېدلی شي پلار خو د غزل نه وي که پلار یې جوړېدلی شي نو همدا د غزل پلار شو زه نیکه شوم د غزلو او بلبل په چغو چغو شو چې ګلو رسېدلو بیا بالله شعر دې ولیکه عجیبه سړی و غلطه خبره چې په چا وکړه هغه جواب بیا کول نو دا د ښه شاعر طریقه ده چې دی کم سترګې او د وخت ترجمان دی